مستر ډوني دیم را سره د سره به ګرځو د چمدلي بازار په ګورو له ملګرو سره خبرې کوو. السلام علیکم. ما هو کله کامره کې خبرې نه دغه ما سره وکړه کنه دا څه درته وایي څه وایي اول سینې بوسلې شابه سي هو هلي وای دغه ویښتان په خپل د توکې که خپل اندازې برابر لرو مسافر لرو ولې څه نومېږي کنداغه څه دې کېږي تروزه مې روزه غږ ورته وکړه د کنداغه جرمني کې د کنداغه څه ورته وایي ورته وایي سلام مې دی ورته پیسې راولېږه موبایل راولېږه هغه موبایل تروزه پورې په کار نه دی نو پیسې یو خدای فضل دی وکنه دی وخت غلام کوي د ماشومان ډېر آرامین دي ټول خان پټنه کې اسی امیر صاحب ولاړ ده کنه چې دغه یو دغه وادونه کې دا ډول نه د ډول بل چې نه پرې صرف ډول وایي دا پکې څه خوند به کوي ډول کې مزه وي که څنګه د افریقا نه راغلی کلم راوستی دی دا یو 15 ورځې کېږي راوستم 15 ورځې کېږي راوستم ویلې ورته وایي روژه یې که بوزه یې داسې ورته وایي سیخان مې خوري مسلمان دی خو ما مې چې روژه دی که بوزه یې دې وخت کې روژه موږ نه نیسو نو دی به یې څه ونیسي نو دا خو بیخي داسې شونډې وچې دي لکه چې شي هغه ونیسي نسي علي سي برابر در هر څه برابر دي 100 نه پکې مړی شته نه پکې غم شته نه پکې خادي شته د ګاډي ستا ده او خپل دی ده خپل مې ده ستانه ده نه خو جما ده کنه خپل مې ده ته وایي دا ګاډي تا ده خپل ده کوئی جما ده او ورور مې ده بس ورور ته نوم یې څه خان ته څه وایي مهرباني ورته وکړه خان ته دا وایم چې بې ځایه ونه ګرځېږي او خپل کار وکړي مزدوري وکړي او ټیک ټاک ورته نه ځان وساتي او پیسې راولېږه او پیسې راولېږه صحیح ده ډېره مننه انشاءالله No, no, sure. No. This is what is taking slug. Bazaar. پریده مړه سیکه. ټولو ته مې سلام علیکم. دغه څه وای دا افریقایي ده. خیر ماله خیر. طبیعت ښه ده. دغه څه وای دا. دنم بس د خدای کور ودان بچه ژوند لري پوسی. د نه مننه کوو چې موږ دا خبرې د خارج ملکو ته رسېدی موږ کلیوالا ورته خپل مننه درنه کوو سلام یو ځای ته رسوم ګو پارک کاکا نوم دې څه ده نوم مې جان آغا دا خلک څنګه درسې خوشحاله شول درته دا خلک خو کپان دي کنه او کنه وای دوی واده دې شته څو بچیان دي څه وایي واده مې نشته US وای تیز حالی څوک سحر وختي د سوال په تخته ناست وي ګرد ورځې د اوبال په تخته ناست وي څوک چکر ته ځي چورلکې لري خپلې د چا نشته د خپو لاندې چپلې درد نه لري او ټیک ټاک هم که کوئی ګفټینګ دومره مه کوئ که کوئ م د خپلو غریبو ولسونو ته راولېږي دی ووایه دا ټول سلام وکړې مسافرو ته سلامونه درنو دوستانو زه مصطفی میاخیل یم راغلی یو چمتلې ته او اسدالله مرخیل راسره ده دی نو موږ سره دلته هم ګرځئ او سویلي افریقا نه زموږ یار راغلی نو مستر ډوني دی هم راسره ده هلته سره به ګرځو د چمتلې بازار پې ګورو له ملګرو سره خبرې هم کوو How are you? Hi, how are you? This is Loshini Oge Faisal. Okay, see how c'est moi. Okay, listen up into the shop. Okay. ډېره مننه زه دی وای چې مخکې ګپ لګو دلته دغه ملګري ډېر ښایسته ویښتان دي ماشاءالله د سره خبرې کوو السلام علیکم ما هو کله کامره کې خبرې نه دغه ما سره وکړه که نه دا څه درته وایي څه وایي اول سینې بوسلې شابه سي هو هلي وای دغه ویښتان په خپله د توکې که خپل اندازې برابر نه خپل همداسې دی اون سیلی شای کوټیلی پاسو سي هالي هو سي فول وای زما هم تور ویښتان خوښېږي خو زموږ سره یو ویښتان هم ټول سره دي او بس درشه خپل دغه نو سویلي افریقا کې د خلک ګوري څه ورته وایي په انګلیش کې څه ورته وایي دوی په ژبه کې څه ورته وایي په انګلیش خو زه نه پوهېږم دوی بله ژبه د انګلیش هم نه ده په کوم ځای زه د خوږیاڼو کوزبیار یم کوزبیاره مسافر لري که نه څوک لرو مسافر لرو ولې څه نومېږي کنداغه څه دې کېږي تروزه مې دی غږ ورته وکړه د کنداغه جرمني کې د کنداغه څه ورته وایي سلام مې دی ورته نور څه ورته پیغام ورته پیسې راولېږه موبایل راولېږه پیغام موبایل تروزه پورې په کار نه دی نو پیسې خو په کار دي که نه پیسې په کار نه دی په کار کوم ودونه کوي یو مې کړی بس دی ډېره مننه
السلام علیکم تر څنګه څنګه خبريات صاحب څنګه نه سی بس دا شی ما اخیستې دي پر روپیو باندې دا خارجي راغلی ده دوی وګرځېدل سره سویل افریقا نه سویل افریقا ستا نوم مبارک څه ده نوم مبارک دی څه ده زما نوم نور آغا مجاهد دوی ګرځي چکرې وایي ها زه ډېر ښه کوي په افغانستان کې چې دو ډېر نیک کار کوي چې چکرې وایي دا دې کوم ځای ته زه ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالي شیرزاد کې کوم ځای کرې ګندمک چاچا قنداغه مجاهد from ننګرهار شیرزاد ګندمک این سال سمو هی مجاهدین افغانستان امن ډیر ښه روان کړی دا سیستم ټول امنیت روان دی دغه وایي بس تاسو ورته ډیر ښه ګرځې دی هغه کې خو ګوره چې غلطه څه کار ونه کوي کوشش وکړي یعنی سولې شي باګادوري اینا زالاګا دی نو چې بیا به غي کنه ګوره نور بیغمه ګرځي څه خبره بنئ بیا د نختو ته چې بولس الا شي ولې پیسې کې این سالی هم سفاریم این سالی هم ولدن خود شینالی وشو اری سینگین اوکی ډیر مننه کاکا تاسو مسافر خو درې څوک نه ان شاء الله مسافر نه لرو خارج زونه دواړه زونه مونږ چیرته غږی پریدي مړه دا سور چې راځي مونږ نشو تلای ها درنو دوستانو ماشاءالله افغانان ډیر مینه ناک دي تاسو ګورئ شاته او د دوی غمینه ګوري هغه ګوري کاکا شین چې پیرانی ولای دا کاش کې پیلم دی وخت سره چکلې وای ترازه چې ورزوب سیاره څنګه حیوانات څه شپټ نه کیږي خو خدای فضل دی او کنه دی وخت اقلام کوي دا ماشومان ډیر آرامین دي ټول خان پټ نه کی ټول نه پیسې لشل په پرتی دي بس هغه نه ویني هغه وینه شوکیس کی او کنه پام ته کوه نو مبارک دي صدا سیف الله کاکا مسافر څوک نشته خارج کې نه ورور مسافر نه کار څنګه ولا شکر ده بس مړ رزق دی الله کوي خدا سي خوان مزي ولا کشته دي بس کار به سو شي بس دا سوشي چې بس کار روزګار نه پیدا شي او دا خبره ده کار به څنګه پیدا کیږي کار به پیدا کیږي د حکومت کار دی مون کار به پیدا کیږي کنه چې دا کوم خلک چې دا خارج کې کارخانه لري کاروبارونه لري هغه باید وطن ته راشي وطن کې کارخانه جوړ کړي چې دا ځوانان به کې مصروف شي دوی لزر اتزر پیو غټي دا پیسې لاس نه بل لاس دي کنه مالا دا کار ده چې دلته کوم دي دا پته اخته نه تا غلط راوړي ولا افغانستان راوړي تعالی افغانستان زه خدای مهربانه دراوي شي الله مهربانه ان شاء الله سیستم روان د امنیت د امنیت دی امنیت خبره مانه کاروبار برابرېږي خو د خلکو دراسه ماته ولا کوي بس یعنی امنیت خو دی امنیت خو ماشاءالله کول امنیت دی چې خو زړه ماته بس اسی امیر صاحب ولاړ ده کنه چې دا یو دغه وادونه کې دا ډول نه دا ډول بل چې نه پرې صرف ډول وي دا پکې څه خوند به کوي ډول کې مزه وي څنګه څه پیغام دی د هیوادوالو ته څه پیغام ده دغه مسافر نو یو اسلاس ان شاء الله به سي او تعالی چې پیغام دی دا نه خوشاله اوسئ څه پیغام لري خپل هیوادوالو ته وطنوالو ته پیغام دا پیغام لرم چې بس د ټول د الله پاک ثواب وکي او د ټول بس روزګار نه خشي او روزګار نه برابر شي او خلک خپل خیوات کې خوشاله وي او دا واړه بچیان او دا خارجون لنريږي په لاره ټول مړ شو تباہ شو دا څه وجه مجبورې دی وجه ان شاء الله چک چک دریا مشه کنه امنیت خدای را اوس خدای به کارونو روان کی خدای به تعلیم برابر کار څه په یو ورنه کیږي قرار کیږي کنه بس ګورو بنو کې دې چې د پښتون خو خدای خبر شو خو بس زمون پلار مونږ ته ویل وای زمونږ پلار ما پلار وای کنه چې ما پلار ما ته ویل چې خدای امن راولي هغه خدای پاک دغه ارمان نه پرنه شول دغه د مونږ ارمان خدای پاک بس د مونږ بم دا ارمان نه پوره کیږي ان شاء الله خو مونږ ورسره تاسو دا وارث ګور ارمان به پوره شي مونږ ارمان ان شاء الله قبر لوړو ځان سره خدای کړي خیر نه ولا خدای امنیت ته شکر ده ګرځه امنیت نو امنیت باندې بسوق خبري خدای کسه دې چمتلې د مخیرات لشم تاسو واسي بند راتل لرد مخامغه وخت دلته پراته اوس سترګې شپې لاس بجې هغه وخت تلو اوسم تلو بس الله دې خیر وکړي امين خیر لوی کور دې خیر لوی کړه الله تاسو سره خو کې ډیر مننه ډیر دا خارجي ده دا څه وایو دا سویل افریقا نه راغلی کلم راوسته دي دا یو د شپږ ورځې کېږي راوستم د شپږ ورځې کېږي راوستم دا په پښتو پوهیږي نه کنه زه ترجمه کوم څه ځکه داسې ګونګې ولاړ دي ولو سې شانی دي ناری پښتو ودی لازم سی حالی هوزی کاکا سی خالی هون سیون سی وای کاکا چې کومه خبره وکړه هغه باندې زنه پوهیږم چې څه ویلې ته وای روجای کبوزای داسې وته سیفان مسلمان دی خو ما چې روجای کبوزای وای دې وخت روجا مونږ نه نسو دې وسو نسی نو دا په بيخي داسې شنډي وچی دي لکه چې شي ابو لسی نسی علي سي زاولي چور دا ورا باندې وخره مزه خراب ولی پیسې نه لري څه نه ور کوي دا ټول په ما ور کوي څنګه خارجي دی او پیسې نه لري موږ پښتانه خو هم دي کې خرابې کنه افغانان په ملمدوسه کې روسه چې هغه ټول دا چا پکوا خارجي پیسې لري بس
ها زه چې ځو مخکې کاکا څنګه یې ای جوړې طبیعت ښه ده نوم مبارک دې څه ده عظیم خان عظیم خان د کوم ځای د غټک هغه تورغر تورغر یې دلته د کور اوسېږي دلته مال ته اوسېږو هملته اوسېږي څه څنګه راغلی وې دا پولې پاپړ خرڅوو مونږ پاپړ څنګه د کار انشاءالله ښه ده بس ښه دی بس شکر دی الحمدلله شپه ښه دی سبا کېږي او ورځ به بس همدغه الحمدلله شکر ده سلمونه کېږي که نه بس هغه پکې و هغه هم پکې و علي هو مسافر سلام وایي که تاسو ټول وایي زه مسافر دی هغو ته سلام وکړئ ستاسې مسافر چې ټول ده مسافر وطن سلام لاس ورته جګ کړئ ټوله ډېره مننه ډېره مننه ګور هله شي مننه کاکا ژوندی اوسې د افریقا نه راغلی سویلي افریقا نه اوکې ایشو علي انیسي ایزي بیس ټکین شول ټکین الا ابوجي الا څنګه ښه چا سره دي جنګ و چا سره اوس جنګ باندې راوتی جنګ دي چا سره نه جنګ چا سره نشته السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر کلاری ده تاسو خیر ده خیر غواړو ټول تاسو ویډیوګانې ګورو ډیر خوشاله شو چې ومدلې بس ژوندیم غواړي خو وخت غواړم ورسره خدمت وي آباد وي چې شي که طبیعت دې کېږي الله مې هم سره وخورو تور ودان پارک ته ځو هلو هلو شیموس الی سنا او بس پارک نه پوهېږو مونږ دغه جوار خرڅو جوار کوم ځای نه راوړې جوار خار نه خیر نوم دې چې ده نوم محمد بهادر دا په من حساب راوړې چارک دا بوجۍ بس باندې بوجۍ کې څو دانې بوجۍ کې شمار هم نه دی کړی خو دا غټ جوار چې راوړو دا 15 کم سل 10 کم سلي لس کم سل او د ورځې څو بوجۍ خرڅوي د ورځې چې دی بس د الله کار دی نو نیمه پتیله هم خرڅه کړو یوه بوجۍ هم خرڅه دوه درې سوه پاتې کېږي هغه هم نه پاتې کېږي د جوار ګران دی دوکې ورکوي او تشې توکې او گنجي ورکوي دا ولې او شماری کمه یې پیسې ډېري توکا یعنې جوالش اولش تمیل نه نوګې سره راځي او بیکاره جوار شماره ډېری پیسې کمي ښه جوار شماره کمه پیسې زیاتي ډېر ښه ده ها څه وایې وطن کې امنیت ده الحمدلله ښه کلاره کلاري ده هېڅ مشکل نشته برابر در هر څه ښه برابر دي 100 نه پکې مړی شته نه پکې غم شته نه پکې خادي شته او رزق د کپله روزی د هغه هر چا له خدای ورکوي او چې خپل محنت وکړي صحیح محنت وکړي الله به رزق ورکوي وطن دې ژوندی او وطن دې یو پیره نه زر نو زیاتې پیرې دې ژوندی امین سره دې تاسو خوشحاله ګو شمو ښه درنو دوستانو دا د چمتلې بازار ده څه شوې دغه ده د چمتلې بازار ده نو زو دغلته یو پارک جوړ شوی ده په چوک کې ماشاءالله ډېر ښکلی پارک ده دې پارک ته به ورځو شرمېږي که نه مخې پټ کړه که نه راځه دې مخې پټ کړه ولې ماما چېرته ځې وزیر ټټنګ ته ټټنګ ته ځې کوم ځای نه راغلې له ښاره ښار نه ټټنګ ته څو روپۍ کرایه ده 1.5 سل 1.5 سل روپۍ کمه نه ده بس همدغه خلکو ټاکلی نو دا څوک نه مني نو چې زیاته خو Tatang Wazir is in first Fogiani, this in village. نو مبارک سو اجمل خان دا ګډه ستاده او خپل ده خپل مې ده ستانه ده نه خو جما دا کنه خپل مې ده ته وایي دا ګاډي تا ده خپل ده کوئی جما ده خو خپل مې ده یو شی راځي څه پیغام د مسافرو ته سوای مهرباني سلام مسافرو ته خو مې د سلامي بل سلامه چې خپل کار وکي جنگونه ونه کی بې ځای ونه ګرځيږي غریب ټیک ټاکونه ونه کی مزدوري ته لاړ دی خپل مزدوري وکي او خپل کور ته پیسې راولېږي د کورونه پرې هم د پیسو ته لاړ او ورور مې ده بس ورور ته نو مې کیسه خان ته سوای مهرباني ورته خان ته دا وایم چې بې ځای ونه ګرځيږي او خپل کار وکي مزدوري وکي او ټیک ټاک ورته نه ځان وساتي او پیسې راولېږي او پیسې راولېږي صحیح راغلی ډېره مننه ان شاء الله اوس اجان Trump it is no sure no this is what is taking slug بازار پریده مړه سیکه ادو شو الی
شيف ريكو فلسطين ولا هنا ولا شاو ادي شوم تاسو لار وکي د ماما سره ما کار سره مسي خیر دا مونږ په سودی هم خو 3 رقم ته دی کوم رقم په سودا هغه مونږ په سودی هغه دغه سپینه چونسه ده یو نیم سل روپۍ دغه بالې دی دا 110 روپۍ دی هغه 160 روپۍ دی چارک او چارک او دا کېلې دا 70 روپۍ دی دا مونږ د کوم ځای دی دا د کابل دی کابل دی د کابل مې ډېر خرڅوا دی وطن مې و خرڅوا د کابل دا ټول د کابل مې ودی ان شاء الله ځکه چې موږ په تاسو باید خپل وطن تولیدات اولید ورکو ان شاء الله صحیح ده کنه د اکانت به هم ګټي ډرایور ته به هم ګټي چې په تاسو به هم ګټي وطن په خود رہی کنه خپل اګه دا پاکستانی هغه موږ پاکستان مې وخت ورس خاص نشته یو دغه هم دی نور د خاص مې ون شټول د افغانستان بس کوشش کوم چې دا د خپل میوه صفات خلکو د کوم مسافر څوک شته سازي د کور یاره بل خلکو نشته کلیوال تر زمان ماما تاسو خو ډیر د کلینو څه ورته وای یاره نو ټول تم د سلام یو دا ورته وایم چې مسافر ډیر سخت شي نمونه څه دي مسافر چې کوم پیژنې تاسو یاره ډیر د نو کلی کې به کم کم نمونه ورته خلم او ټول ته سلام وکړه ټول ته مې سلام لیکي دغه څه وای دا افریقای دا افریقا د چی وي څه شي ورته ما ته وځم ورته او دنه مننه کوم چې دلته راغلی او Urisen Isha Urisen thank you for this Afghanistan Thank you. شیر میر وای زده شیر نه دغه چې نه دي توګه تر یو چې خپل تر نو مګ یو خو دې بازار څه دې چې ټول ورځ دلته ودرې کنه په ذهنونه هم دغه سي اس شیمپو اس لیسا فیش علیکم السلام اوکي گو فرق خیر والا خیر طبیعت خدای نو مبارک دې سره نو می شهزاده ده شهزاده کوم ځای وزیر ټټنګ وزیر ټټنګ دې چوک باندې د چمتلې کوم وزینو ته گاډي زی خلک زی مسافر زی وزیر ټټنګ مرکیه لیسارک جوکان دی پورت علاقه ته جی حضرت تخم زی کنه حضرت تم جی وو ته دې ټټنګ وزیر ټټنګ پګانی والے او زی په چی کار شي کې وظیفه درسونه وای ماشاءالله دا د تاسو وای دا دنه بس د خدای کور ودان بچه ژوندۍ لري پوسی د نمانه کو چې موږ دا خبرې دا خارج ملکو ته رسیدای موږ کلیوالا او ته خپلوان شهزاده سیف who actually enterprise all country thank you for you Thank you. مننه درنه کور سلام یو ځای ته رسوم گو پارک ها دوستان دلته په چوک یو پارک جوړ شوی دا پارک کاکا سره مسي څنګه والله خير دا تقريبا نو ما کوي دا چا کړه کاکا نوم دې څه ده نوم یې جان آغا جان آغا دا خلک څنګه درسه خوشاله شول درته دا خلک خو کان کپان دي کنه کپان دي او کنه کوم ځای د سارکه کې کوم ځای د شیخانو وي دې نرزویا او دا خلک دا څنګه پازابي ولې څه هغه وکړه دا خلک خو لیونی دي کنه لیونی دي او کنه بس ما ته خیر دا نو کومه مغزي خراب دي او کنه مغزي خراب دي تاسو نه راتاوي شروع کړی دا ګورو زه لکه قرض کې چانه چراوستي قرض کې د چانه راوستي How are you? انګريز انګلیش سره وای جناغه ورته دا نوم یې جناغه معلوم جان آغا ده What is the holiday? So how much? Why do you? واده د شته سو بچان دي څه وای واده مې نشته ای یو اس Why? It is holy. تو مجرد وان یو مجرد Oh my God! Oh my God! دا Why? واده نه لري Because it's very young. Holy کاکا must. شیر مې دنه دي زچي نه ورکه شعر به د زو وایم دا به وای څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي اها څوک مستان تر سبایي سندرې وایي اها څوک سحر وختي د سوال په تخته ناست وي ګرد ورځې د وبال په تخته ناست وي څوک چکر ته ځي چورلکې لري خپلې د چا نشته د خپو لاندې چپلې او څوک په شل چته ماڼیو کې اوسېږي په چا باندې بیا زړه کوټه څڅېږي او څوک د کبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د سل جیرو په ځمکو خاوندان دي او چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستې
بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ. دلته ملګري ناست وو د چمتلې ښار په چمتلې ښار نه ده، بازارګۍ ده، چمتلې بازارګۍ ده. په دې چوک کې نو ډېر یو ښایسته پارک جوړ شوی ده، شمشاد په هوټل پکې جوړ شوی ده. دلته ځوانان راځي ډلې ډلې، دوی سره هم غږي دلته ملګري ناست وو، دوی ته راتاو شو، دمه هم جوړه کړله او له دوی سره مرکه هم کوو. ستا نوم مبارک څه ده؟ سید آغا. سید آغا. کوم ځای له پوهنتونه فارغ یې ته؟ د ننګرهار پوهنتون. ننګرهار. کوم یو څانګې نه؟ اقتصاد. ماشاءالله. ستا مبارک نوم؟ ذبیح الله. ذبیح الله. ته خو سعودي نه راغلی که؟ ها سعودي نه. سعودي مسافر نه خلک ډېر شکایت کوي، دا ولې؟ والا بس کنجوسي کې پیسې نه رالیږي. کنجوسي نه کوي، پیسې رالیږي ورته باندې معلوم نه. خپل کور دی رالیږي، یار دوست یې رالیږي. هر دوست یې رالیږي، ونه رالیږي. بالکل. ته ما نمبر درته ورکړه. ته څنګه یې؟ ستا نوم څه ده؟ ما نوم میا محنت خان میاخیل. میا محنت خان میاخیل. ماشاءالله. او دا خو دا اختر زوی ده. کله چې هلته ځې هغه د تګ هغه وخت هغه صحنه څنګه تېرېږي یاره؟ والا صحنه خو ډېره سخته تېرېږي، ډېره سخته. زه یو وخت مسافر شوی وم، کوم چې ده پېښور ته تللی وم، دا خو نږدې ده، ډېره سخته وه. نو بیا چې سعودي ته ځې په کلونو کلونو بیا ډېره سخته وي که نه؟ سخته خبره. د هغه ځای افغانان چې دي ماشاءالله خو ښه دي، باادبه دي، بې ځایه ګرځېدل هغه نه کوي. هغه ځینې اروپایان دا ځینې اروپایان چې دي هلته اروپا ته چې لاړ شي بیا ډمډم ګروپ او محمد الله ګاه جان ګروپ او خیر الله ګروپ دا یې شروع کړي. بس زرګونه افغانان یې دغه څو ورځې مخکې راولېږله، سلګونه افغانان خو یې راولېږل، نور هم رالېږي. هغسې خلکو ته ستا څه پیغام ده؟ هغه دا پیغام ده وروره، بس خپل مزدوري وکړئ، کور ته پیسې راولئ، ښه وخت تېر کړئ. فالتو ټیک ټاک موټاکې دا درد نه لري. خو ټیک ټاک هم که کوئ، ګفټینګ دومره مه کوئ، که کوئ هم د خپلو غریبو ولسونو ته یې راولېږي هغه پیسې که نه، او که بیا هم زړه نه درېږي که نه عادت شوي، بیا خیر ده مونږ ته ګفټینګ کوئ، مونږ ته ګفټینګ کوئ. څنګه یې ته؟ ولا شکر. ته څه کاروبار کوې؟ هو دا برتنې مرتنې خرڅوم. برتنې لاهور کې خرڅوې؟ نه دلته. دلته اوس خرڅوې؟ لاهور کې ښه خرڅېږي دلته؟ نه دلته ښه ده شکر. دا لاهور کې داسې دا لاهور کې خلک غلطوي، دا ورښتې دی برتن والا؟ نه ولې به غلطوي؟ خو زه شاید په زور ما خو غلطوله. تا به غلطول خو ما غلطول څنګه خبرې؟ ما به ورته دوه سترنجي ورکړې، یو به مې ورته دا چپ لاس چې ده وزن سې نشي جګولی، ما به ورته ویلې مال دا چې ده د ښي لاس والا مې ورته وویل مال دا چې ده پاکستاني ده، دا چپ لاس والا افغان یو شی به ابے چې کله وکتل زه کنه او خان صاحب یہ بہت اچھا ہے کتنا ہے ما ورته 5000 بل هم زر ورکول نه به چې دسونه کنه کیږي نه ها ډیر مننه شنو ایسے فال ایجنٹ فال سعودی عربیہ Nisisha is promised. Isso holi, homo si fon si kali, so fosi. مسافر ملګری چې ویل دا غوته څه خبره کې سپیکر وکړل تر سره ناس څه ورته وایي وسوتونه چې کالیز ما جامې خراب نه کیه مسافر نمونه وای کنه څه ورته وایي مسافر دا غځ انډیوالان ټولي بس دا غځي بس خو وخت تیر کی بس پیسې مې انډیوالان دوستان ته د کور ته راوړي خپل اتاق ملګری دي کاروبار ملګری دي او څه ساغو دا پیغام بس خپل کار وکي خپل روزګار وکي دلته وطن ته راسي نمونه څه کوم نمونه دي ورته وایي خلما کوم څه کیسه سره دي ملک امیر محمد دا اجمل دا نور دوستان دي دلاور زم د عزیز دا بل دي مرګري ډیر دي وس نمونه کم یو بدته وایم ساغو دا ډیره بخنه غواړو بس ته وانته نه سوي هغه سوي بس بخنه ونه غواړم بس زه بیا ورځي اوس یو بخ ان شاء الله چې بیا درغه بیا نوې راځو سره ګورو ته څه وایې خپل وطنوالو ته څه وایې څوک وایي کار نشته روزګار نشته دا کار خو کور ته نه راځي که نه چې سړی پسې ونوځي کار ونه کړي هغه خلک چې کار نه کوي او چټي پراته یې فیسبوک کې بس پوسټونه کوي چې کار نشته روزګار نشته هغه خلکو ته پیغام څه ده خاص نشته اکثره خلک دې په کار باندې شرمېږي ما تعلیم کړی ده ما پلانکي ځای کې کار کړی زه به اوس ریډۍ ته درېږم زه به اوس دا کار کوم هغه وړ کارونه کوي هغو ته څه وایي تعلیم خو یوازې د دې لپاره نه دی چې مطلب یو څوک تعلیم وکړي ډیګري حاصله کړي په دې خاطر چېرته وظیفه واخلي تعلیم خو یوه رڼا ده هر وخت انسان سره په کار راځي انشاءالله اوکې درنو دوستانو دا وه زموږ خپرونه په چمتلې په بازار کې چې دی ووایه دا ټول سلام وکړې مسافرو ته اوکې زه هم درشم
اوکې نو درنو دوستانو دا وه زموږ خپرونه چې تاسو د چمتلې په بازار کې وکړه او د هیوادوالو سره خبرې وکړې. تاسو د خدای ژوندي لري چې په هر ځای کې د چا معروف خیر اسدالله معروف خیر په چوپړ کې او د بشرمل عطا په نشتون کې. نو ډېره ډېره مننه. تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.